د ظالم حکمران ته ویلی شي د منافق ته اخذته العزه ونیسی دلرا العزه مشری او پختو غیرت او ننګ بالاثم په ګناه کولو باندې فحسبه جهنم کافی دی د لپاره جهنم ولا بئس المهاد او بد بستر د جهنم ظالم حکمران د چوي چې د الله نه ویریږي دا تسکه نو اخذته العزه بالاسم په زید دي چې د په خبره سوچ وکړي چې د خو ماته وی چې د الله نه ویریږي نو د الله نه خو یې په کار ده نو اخذته العزه بالاسم د نورم په جذبه کې شي جذبه نورم سی واشي او د مشرۍ د وجنه په زړه کې کبر دی غرور دی لوی دا او نشه ده نو نور اند نشه دي سر توخیږي نور اند نشه دي سر توخیږي او دا ګناه به د قصد کوي دا ډیر خطرناک انسان دی وره الله وی فحسبه جهنم پس کافی دی در پر جهنم د انسان بل الله په جهنم کې غورځي شدت دعوت ورکړي چې د الله نه ویریږي او د الله نه ونیریږي د ګناه کې نورم تیز شي او د قصد کوي دا ډیر خطر دی مسړي د ایمان نخلاصي وره د ایمان نه بسړي خلاصي د علماء واقعي لیکلي تاریخ وي دا هارون رشید چېونو دا په د عباسي مشرانو کې ډېر عجیب سړی و هوښیار انسان یو ځل یو غیر مسلم و هغه د څه ضرورت به د خواله به ورته نو چې دی به ورغی نو بس هغه د هارون رشید چې کوم فوجیان و هغوی به نه پرېښوده ایسته به یې راواپس بیا به ورغی بیا به یې راواپس کړ کله کله دا دننه چې کوم خلک ناست دي ډېر ښه خلک دي د افسران او د مشران د دروازو چې کوم درولي که نه بدمخي بس هغه څوک دننه نه پرېږدي مشر ته دې نه پرېږدي هغه خوا ته دې نه پرېږدي زمونږ ملګری هغه ویل حرم په د امامانو کې یو مشر دی مدني په د جامعه کې استاذ هم دی امامانو کې هم دی ډېر پرهیزګاره سړی دی ایسته جاړي پانځه کې چې مخکې شي ایسته جاړي ولې دلته زموږ د ملګري نه یو عرب پیسې نیولې نو ویل ما ورته وویل چې دا بل څوک نشي کولی دغه سړي خوا ته ځان ورسوه نو ویل ده ویل چې ما ورته ځان ورسو شرطي ګزارې مزارې هم راکړه ووالمه شرطي والا خو زه ځان مې ورساو بس ویل ما ورته شکایت وکړه چې ګوره زه دې کسان ووالمه ویل هغه چې راغی کسانو ته ډېر سخت قهر شو ویل ویلې چې الله م پوهېږه د خلکو به ضرورتي او په ما باندې به کار کېږي او تاسو یې نه راپرېږدئ نو دې به زما نه الله په قیامت کې تپوس نه کوي او ویل شرطي والا ته وایي چې سړی ماله زر وغواړئ او ویل هغه ته یې وایي چې دا پیسې ورکړه که نه جیل ته دې لېږمه نو کله کله به دننه چې کوم کس ناست دی ډېر سم سړی خو دا بار چې په دروازه ودرولي دا د خدای قهرونه یي بس څوک دننه نه پرېږدي نو هارون رشید خو دا غیر مسلم کال لاړ راغو خو څه خوند یې نه کوه یو ورځ دی چې څنګه لاړی هارون رشید راووته نو هغه ورته اواز وکړ چې اتق الله یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین د الله نه ویرېږه د الله نه ویرېږه امیر المؤمنین د الله نه ویرېږه اتق الله ول هارون رشید زر راکوشو د اس نه راکوشو او په دې خاورو کې پرېوته د مخې په دې خاورو کې ککړک او بیا خپل فوج ته ووی چې دې غیر مسلم چې څه ضرورت او حاجت یې هغه ونه پوره کوي ویل چا ورته ووایي چې امیر المؤمنین دی او غیر مسلم د وجې نه یې داسې حرکت وکړو ویل هغه ورته ووایي چې دا آیت راته یاد شو چې وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ګوره ما ته د کومې خبرې دعوت راکړی دی اگر چې غیر مسلم دی خو ما ته وایي چې یا امیر المؤمنین اتق الله د الله نه ویرېږه د الله نه یره په کار نه ده داسې به نه کولی زه عمر رضی الله عنه ته یو ځل چا وی چې امام بغوي نقل کړی دی په معالم کې چې اتق الله یا امیر المؤمنین ول زر او کوشو پر ځمکه پرېوته او د مخې به خاورو ککړ شو او سر یې نه راپورته کوو جړلې نو چا ته ووایي چې د الله نه ویرېږه بس دا پوره ده د مسلمان دپاره دا خبره پوره ده د عرب نه دي
دا چې تاسو په ګناه باندې وینئ نو ډایرکټ درته وایي اتق الله، د الله نه ویرېږه، اتق الله. هسه کې الله درته یاد نه دی؟ په کار ده چې د الله د یاد د وجې نه دا ګناه پرېږدي. نو چې چا ته ووایي چې د الله نه ویرېږه هسه کې، نو بس دا د یرې مقام دی. کار پرېښودل بیا په کار دي. کانوا وقافین عند کتاب الله. د صحابو صفت دا و چې د الله دین او د الله حکم به ورته یاد شي، نو بس بیا اخوا خبرې نه کولې، ایسته به ودرېد. او زمونږ زمانه کې خو چا ته ووایي چې د الله نه ویرېږه، اول ستاسو مناظره شروع کي، د خپلې ګناه دپاره دلایل وایي چې دا ته خو دې نه پوهېږې او زه پرې پوهېږم. نورې خبرې بیا وروسته کوه، خو دې وخت تقاضا دا ده چې د الله نه ویرېږې، بس د دې مظاهره وکړي. وإذا قيل له اتق الله، او کله چې ویلې شي دې ورته اتق الله، د الله نه ویرېږئ، نو اخذته العزة، ونیسي د لره غیرت او ننګ د بالاسم په ګناه کولو باندې، فحسبه جهنم، پس کافی دی در پر جهنم، ولا بئس المهاد، او خامخا بد بستر د جهنم. مهاد د بسترې په معنا راځي، لکه رستو براشي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مهاد د مراد بستره، جهنم کې بوت الله د اور بسترې غوړي جهنميانو ته. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس، وبعض د خلقنا، من اسوق دی يشري نفسه، چې خرج کی دی ځان خپل، ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی. داسې خلک هم شته چې هغه د الله د رضا د پاره ځان خرج کی او قرباني کی. دا د چا په باره کې نازل شوی دی؟ علما لیکي یو قول دا دی، دا د صہیب رضی الله عنه په باره کې نازل شوی، تعلق د روم سو، د مکی اوسیدونکو او مکه کې، او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړیو. عمر او د دومره عظیم شخصیت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده نو وصیت یې کړو، ویل زما جنازه به صہیب کوي. صہیب دومره د اوچتې مرتبه صحابي او صہیب رومي چې وته وي. نو صہیب رضی الله تعالی عنہ کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړ، نو دم اراده وکړه چې هجرت وکم. نبی علیہ السلام په هجرت باندې روان شو، نو دیم وروته چې زه کوم په مکه کې چې نبی علیہ السلام لاړ. د قریشو سره الکان و تر وته لو د استمنه کول نه بسي، بس دې پاتې شو. بل ورځې سی ورځ نیمه چې تیر شو، به اراده وکړه وروته. نو بیا ول د مکی د مشرکانو څخه کسان وراله، ول نه بسي. هغه ته ویل زه به تاسو له دومره سونا درکم، خو ول ما د هجرت نه منع کوي. ول زه ټیک ته نو ډیره سونا و خسید چې دومره سونا راکینو، بس پریدو دي حکم زیاده لاړ شي زما په کور کې پلانیږي کې ما خخ کړی د وروي باسي غونډه ستا خو ما پرې دی. د دې عبادت نه محرومه کوي، د الله د پیغمبر د صحبت نه محرومه کوي. نبی له صدیو وز روان چې میوازه می د غونډه لارو والا د مکی د مدینه ګور ډیر وګت سفر دی، ډیر وګت سفر دی. ستړی بشي په دې گاډي کې په ډډې کېږي، په بس کې بناستي او په گاډي کې، او بس دا ډوډۍ به دې خوږ شي، خو مدینه به نه رارسي، دومره لرې ځای دی. او صہیب رضی الله عنه په نبی علیہ السلام پسې دا ټول لار یوازې والی وه. نو نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته رسېدلی، نو اول قیام په قبا کې کړی و. اولنی جومات بنیاد چې نبی علیہ السلام یې ښه، نو مسجد قبا یې ښه. ورځ چې کله ورسېدم د نبی صلی الله علیه وسلم خواته، نو ما ته نبی علیہ السلام فرمایل چې یا ابا یحیی، ای ابو یحیی، دغه کنیه ده، ربح البیع، تجارت د ګټه وکړه. دا کم تجارت چې تا وکړه د الله څخه نه، چې سره زر دې پرېښودل او دارالهجرت ته دې ځان راورساو، او سره زر دې پرېښوده، دنیا دې پرېښوده، او د الله د پیغمبر ملګرتیا دې وکړه، د هجرت عمر لوی عبادت دې وکړ، د ګټې تجارت دې وکړه، د ګټې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د آیت تلاوت کو چې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعض علماء دا د جهاد په باره کې نازل شوی دی. جهاد کې د الله په دین باندې سر قربان کو، خپل وینې توی کړه، او خپل بچی تیمانان کړه، خپل ښځه کونډه کړه، او خپل مور یې بوره کړه، هر څه دې پاتې شو. نو دا د مجاهدین مبارک نازل لے، فدائی حملے کوونکی.
یو سړی جهاد ته روانو میدان ته ورننوته داسې ځای ته ورغی چې د هغه راوتل ناممکن و. نو چا وویل القا نفسه الى التهلکه، ځان یې په خپل لاس باندې هلاکت ته ورغورځاو. عمر رضی الله عنه ته چې خبره ورسېده که نه، نو عمر رضی الله عنه ویل کذب، ویل دروغ یې ویلي دي خلکو چې د الله په دین ځان قربان کو او دوی وینا هلاکت ته ځان وغورځاو، ویل کذب، دروغ یې ویلي دي. او دا آیت تلاوت کو چې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. د دې خلکو باره کې خو الله د آیت نازل کړی دی چې ځان یې خرڅ کو، دنیا ځان یې واغېسته، ځان یې خرڅ کو. دوړه معناګانې کېدی شي. یشري د ازدادو نه دی، د اخیستو په معنا هم راځي او د خرڅولو په معنا هم راځي. لکه د صهیب رضی الله تعالی عنه په باره کې شي نو معنا پیدا شي ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه چې اخلی دی او واخلی دی نفسه ځان خپل ابتغاء مرضات الله. نو ګوره مشرکانو نیولی دی خو د دې په سرو زرو باندې ځان واغېسته، ویل دا والی او ما پرېږدی. یشري نفسه ځان والی. او که د نورو فدایانو د مجاهدینو او شهیدانو په باره کې شي نو بیا به معنا دا چې ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه چې خرڅ کړي دی ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله. ځان یې خرڅ کو په بدل کې څه واغسته. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د الله نه د جنت په عوض کې او د الله د رضا په عوض کې ول ځان ورکو، ځان قربان کو. نو یشری نفسه خرڅ کزان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا د ټولو د رضا د الله تعالی. دریم علماوی دین مراد امر بالمعروف ته، لکه حافظ ابن کثیر وی رحمه الله امر بالمعروف ته مراد دی انسان دی یو ګناه نه څوک منع کو، نهی عن المنکر وکړو، یا یو نیکی طرف ته چاره دعوت ورکو او ظالمان پس راپاسې د شهید کو، شهید یې کو، ظلمن شهید کو. نو الله وی د ځان خرڅ کو په الله باندې، د الله رضا یې وګټله، جنت یې وګټو، د الله رضا یې وګټله. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه چې خرڅ کړي دی ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی. او بیا حافظ ابن کثیر وی چې واما الاکثرون فحملوا ذلك على انها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله. وی د اکثر علماء رائے دا ده چې دا آیت د هر مجاهد په باره کې نازل دی چې د الله د رضا د پاره او د الله په لاره کې مجاهدې کوي او ځان قربانوي، مال قربانوي، د هر چا په باره کې نازل دی. امام قرطبي وی رحمه الله وی الآیة عامة تتناول كل مجاهد في سبيل الله او مغیر منکر. هر هغه چاته شامل دی چې د الله په لاره کې جهاد کوي او مال او جان قربانوي، یا یو ګناه کار دی هغه بندي په نیکی باندې بدلی، هغه ته مراد دی. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه چې قرباني ورکوي او ځان قربانوي. یشري نفسه ځان قربانوي ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی. والله رؤوف بالعباد، او الله مهربان دی په خپلو بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ای کسانو چې ایمان هم راوړی دی، ادخلوا داخل شئ او وردننه شئ فی السلم په اسلام کې کافة ټول پټوله. دا کافة حال دی، یعنی مطلب دا دی چې په اسلام کې داخل شبه داسې حال کې چې پوره پوره یې، اسې نو چې سر د دننه دی خپې دی بار دی، خپې د دننه دی او سر دی بار دی، داسې به نه کې ګورئ. د الله حکمونه ټول پټوله ومنه، ټول پټوله ومنه. نو چې د الله دین دی پوره پوره ومانه که نه، نو د الله د مدد و عدم د بیا چې د الله دین څوک پوره پوره مني نو الله وی مدد به ورسره کوم، او چې پوره نه مني نو مدد ورسره نه کوم. او څومره حصه چې ستا په دین کې ده که نه،
نو دغه رب ته په جنت کې می بدن ته دی وګوره دغه حصہ به په جنت کې او څومره حصہ چې د اسلام نه بار ده نو جهنم په ور کې به بیا کنه لہذا پورا په اسلام کې داخلي دل پکار دي یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې ایمان امروړی دی ادخلوا دننه شئ فی السلم په اسلام کې کا پتن په داسې حال کې چې ټول پټولی پورا په اسلام کې داخل شي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو شیطان په نقش قدم باندې مزه انه لکم عدو مبین یقینا د شیطان ستاسو د پاره او بشک د شیطان ستاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکار دی فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات شیطان ته پتون ټپولې دی ځنې پټ دشمنی کنه او د ښکارا دشمن دی چې اوزلنهم گمراه کوم به قسمونه کړي فإن زللتم پس کچری تاسو او خویدی من بعد ما جاءتكم البينات یعنی اسلام کې پورا داخل نشوي من بعد ما جاءتكم البينات پس داغه چرال تاسو تخکار دلایل فعلموا ان الله عزيز حكيم بس پوه شي چې یقینا الله تعالی زور او حکیم حکمت والا ذات دی خاوند حکمتونو دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور هل ينظرون دی انتظار نه کوي ينظرون نسوک مراد دی المتبعون خطوات الشیطان کوم خلک چې شیطان په قدمونو پس روان دي د الله نه مني اسلام کې پورانه داخلي هل ينظرون د انتظار نه کوي الا ياتيهم الله مگر دا چې راشي دی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام په سورو د ورېزو کې والملائکه ملائکه وقضي الامر او فیصله وشي د کار او فیصله کړي شي کار ګور دا اتیان د الله تعالی صفت ته راتلل دلته بدی آیت کې وته ثابت ده او د جاء په صفت د الله د پر ثابت ده د مجیئت لکه سوره فجر کې براشي وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم استعرب براشي نو په دې صفت باندې د الله تعالی ایمان وروړل دا واجب او فرض دی په منګ باندې خو بلا تکیف بغیر د کیفیت نه څنګه براشي ځکه دراتک د پاره خو انسانان پندو خپو ته محتاج دي کنه نو الله په مخلوق باندې نه قیاس کې د سببه چې الله براشي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده د الله د جلال سره متمناسب ده نو هل ينظرون د انتظار نه کوي الا ياتيهم الله مگر دا چې راشي دی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام بصور دوريزو کې والملائکه ملائکه وقضي الامر او فیصله کړی شي کار و الی الله ترجع الامور نو ګره نافرمان به الله جهنم ته ولېږي او نیکان خلکو ته الله بدله ورکړي نو جنت ته بلاړ شي و الی الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کېدی شي ټول کارونه سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه تپوس وکړه د بنی اسرائیلونه کم آتیناهم دا کم باز علماء یا خبریه ده یا انشائیه ده نو که خبریه شي نو مطلب دا دی چې کم آتیناهم ډیر ورکړیو منګ دیوتا من آیتن د نخونه بینتن جاغه ښکارا نخي او معجزې وي ډیر دلایل او معجزې مو تو ورکړی چې ښکارا معجزې او دلایل یا کم که استفهامیه شي نو مطلب به دی چې کم آیتن کم آتیناهم څومره ورکړیو منګ دیوتا من آیتن د نخو د معجزونه بینتن چې ښکارا نخي او معجزې او آیتونو دلایل ومن يبدل نعمت الله او چا چې بدل ک نعمت د الله تعالی د نعمت نه مراد د هدایت آیتونه یې بدل کړو کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل چا چې بدل ک نعمت الله نعمت د الله تعالی د هدایت آیتونه بدل کړو من بعد ما جاءته پس داغه نه چرال لتا الله ته کتاب راولېګو آیتونه او تراولېګل معجزې او تراولېګل د انبیاء په لاس باندې او دې څه کوي دې داغي تبديل کوي نه مني ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته پس داغه چرال دتا فإن الله شديد العقاب پس یقینا الله تعالی سخت سزا ورکوونکی دی او سخت سزا ولا ذات دی زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
زین للذین کفروا خسته کړی شوی دی للذین کسانو ته کفروا چې کفر کړی دی الحیات الدنیا ژوند د دنیا چاو ته خسته کړی نه فاعل څوک دی نو بعض علما وایي چې دا مزین او خسته کوونکی هغه د الله ذات دی زین للناس حب الشهوات زين رستو براشي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة نو دا خسته کون کې څوک دی الله ځکه الله د هر چیز خالق دی کنه او بعض علماء وایي چې نه دا فاعل نائب فاعل دا شیطان دی نو الله ته چې نسبت کیږي نو په اعتبار د خلق سره چې الله پیدا کړی دی او شیطان ته چې نسبت کیږي نو په اعتبار د اغوا او د بیلارې کولو سره نو زین للذین کفروا خسته کړی شوی یا کسانو ته کفرو چې کفر کړی دی څه شو ته خسته کړی شوی الحیات الدنیا ژوند د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا مسخري کوي پاک کسانو پوری امنو چې ایمان وروړي دي ازین سره چې په دنیا کې ورډوب شي کنه نو به کته ته وی چې منزل راشم تا پوری بخاندي کته ته وی چې الګ الله د منی حج پر ازګړې دي تا پوری بخاندي مړو غریبانو له ورنه ورکوم چې حج لسمه پی کته چې عمره لاله چې الله د منی ګور عمره سنت دا الله توفیق درکړنی عمره خو وکنه دیوې زمړه غریبانو له ول نور کوم چې عمره لزما خلکو به خندا او مسخري کوي دا مسله چاته پوزم کړي چې الله چا باندې حج فرض کو وسی ورکړې د عمره نو ما ته چې په عمر کې یو حج کول دا فرض دي او یو عمره کول دا سنت دي او باقی نفل له مستحب حکم دی نو کدی و چې دا خو غریبانان دي چې د خپل حج پرې د مودا غریبانان لور کوم دا نه غلطه خبره ده حج د الله یو فرض حکم دی واستوي چې د زکات د غدې دا مونږ بس دا پرې د بل غوړه کار به وکم نه بل کارم کو مونږ به متنه پرې دا فرض مونږ دی دا باندې الله فرض کړی دی فرض حکم دی دا باندې پرې دی نو کو زکات د باندې الله فرض کونو دا باندې چر د پیسې به غریب لور کوم ما غاړه به آزاد شي دا حج د باندې الله فرض ک نو بیا په دې مؤمنانو پر مسخره کې غته ته چې درس تکې نه بڑا څه بدی مولا ته اوس ناشته وای ته مو اوس مولا ته کې نه وای ته ما ته وګوره ته مولا ته وګوره زه اوس مولا ته ناشته و بر ناشته به کوز ناشته دا غرور دی دا بس دنیا کې مست دی دنیا کې ورنوته دی دنه الله ير دی بس د مؤمنانو پر مسخره کوي خان دی بس ورته وای ځان لیونه کړه شپه ورځ لګیای زوجنا للذین کفروا خستکړه شوی دا کسانو دا کفرو چې کفر کړي د الحیات الدنیا ژوند د دنیا ويسخرون من الذين امنوا مسخري کوي پاک کسانو پورې امنو چې ایمان وروړي دي والذین اتقوا فوقهم يوم القيامه او کسان اتقوا چې غیزان وساته د شرک نه فوقهم د پاسه به د دیونا یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې چې د شرک نه ځان بچ کو نو الله به دومره اوچت مقام دی لور کی چې کافران به ته حیرانی پسخیږي بوتا نو دنیا کې خیر ده که مسخري د پسې سوقو کې دین د وجنا والله يرزق من يشاء والله تعالی رزق ورکي چاله چې غاړي بغیر حساب به حساب رزق ورکي الله چې چاله ورکي وره رزق خزانه د چا سره دي د الله سره رازق سوق دے رزاق سوق دے د الله رب العالمین ذات دے ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين د بغیر حساب څه مطلب دی ګوره یو خو د بی حساب مطلب دا دی چې به اندازي مال ورکي او رزق ورکي څه مطلب ګوره کم مال چې د حساب نه لاندې کنه د اندازي او د حساب نه لاندې نو خلګي او چې د اندازې او د حساب نه لاندې نو غډيري نو الله وي بي حساب به ول ورکما بي حساب چې د په حساب کې به ناراضي دي به حیراني دویم علماء د بي حساب مطلب دا دی چې په دنیا کې بوله مالم ورکي خو په آخرت کې به سره حساب هم نه کوي دنیا کې علماء لم ورکو آخرت کې متو ایزه حساب د سنو کوم خبر کړي حساب لاندې رالن به ډېر ګران شي وره نو الله وی دنیا کې علماء لم ورکو مو په آخرت کې وسره حساب هم نه کوم نو بغیر حساب یو مطلب مفسرین دا بیان کړي او دریم مطلب دا بیان کړي چې لا يخاف نفاد خزائنه الله د خپل خزانو د ختمېدو رسنګ د الله سره نشته کنه د الله د خزانه دي بنده خو روپۍ ولګي نو ریږي چې خزانه می ختم نشي پیسې را سره ختم نشي دا یې را سره ده کنه
خو الله وي داسې مال بدل ورکما چې بې حسابه به دی به د خپلې خزانې د ختمېدو نه هېرېږي چې دا به کمه شي دا به ختمه شي دومره ډېرې به وله ورکما بغیر حساب. او څلورم علماء د بغیر حساب مطلب دا ده چې د من حیث لا یحتسب نه به وله ورکما، یا ده په خیال کې هم نه وي د داسې طرف نه به الله ګټه ورکړي، ده په خیال او ګمان کې هم نه وي د داسې طرف نه به پیسې الله ورکړي در کوم طرف نه رالی. والله يرزق من يشاء، الله تعالی رزق ورکوي چاله چې وغواړي بغیر حساب بې حساب او بې اندازې. او د قبیلې د من حيث لا يحتسبنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس خلق أمة واحدة يو أمة يودلا فبعث الله النبيين پس راولی گلا اللہ تعالی انبیاء و نبیان مبشرین زیر ورکون کی منون کو تا و منذرین و یرون کی نمنون کو تا نمنون کو لرا وانزل معهم الكتاب اورا لگلی معهم تدی سرا الكتاب جنس اسمانی کتابنا بالحق بحق سرا لیحکم بین الناس ادید پارا چی پیسلو کی بین الناس بمین دخل کو کی فیما باغ مسلو کی اختلافو فی جدیو پا کی اختلاف کرو. كان الناس أمة واحدة. یو قول علماء دا ده چې خلق د آدم علیہ السلام نواله د نوح علیہ السلام پوری د لسو پیړو پوری خلق ټول یو امتو، اختلاف نو څه مطلب شرک نو شرک. د لسو پیړو پوری د آدم علیہ السلام نواله د نوح علیہ السلام پوری شرک نو شوه او دا بيدینی بچا کې نو راغلی. او بیا دا غي نه پس خلکو شرک شروع کونو الله د نوح علیہ السلام راولېګو او داسې مشرکانو غنه په دې شرک کې داسې ورنوتیو چې 900 کال او تاغه دعوت ورکو بهم د شمار یو څو کسان مسلمانان شو، داسې غټ مشرکان ته جوړ شو. او یو توجیه کې علماء دام کړی دا چې کان الناس امه واحده علی الكفر، دا خلک په کفر باندې یو امته، خدا خبر ضعیفه ده او کمزوري ده. صحیح خبره ده چې کان الناس امه واحده علی الاسلام والتوحید، دا خلق ټول یو امت یو ډله وا پس شي باندې په اسلام او په توحید باندې خلق یو، په ګناه نه، په اسلام او توحید باندې یو، شرک چانه کو. نو بیا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، علماء تقدیر رئیس ته فاختلفوا، دا امه واحده نفس تقدیر رئیس ته چې فاختلفوا خلقو اختلاف وک. او د دې تقدیر تایید تاسو راوړوي یو لسم سپارہ سورہ یونس 19 نمبر آیت باقی کی اللہ د دې اختلاف د قید تصریح کړي دا ذکر کړي دی. سورۃ یونس یو لسم سپارہ 19 آیت وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا، نو دا خلق مگر یو امت په اسلام او توحید باندې فاختلفوا پس اختلاف وکړي نه شرک وکړو. نو علماء دلته تقدیر رو باسي چې کان الناس امه واحده و خلق یو ډلا یو جماعت یو امت په توحید باندې فاختلفوا نو اختلاف وکړي نه شرک شروع. نو دا غینه پس ته الله انبیاء راولګل فبعث الله النبیین، پس راولګل الله تعالی انبیاء او پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی منون کو تا ومنذرین او يرون کی نه منون کو لرا. انبیاء څومره دي؟ نو امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، ابن حبان دې دوه حدیث نقل کړی دی چې انبیاء 1,24,000 انبیاء الله را لېږلي دي. نو کوم صحابي ته نبی علیہ السلام خبره کړې ده نو هغه ته د الله پیغمبر دا انبیاء دي نو رسولان څومره راغلي دي؟ نبی علیہ السلام ته 313 به رسولان دي او دا باقي ټول څوک دي؟ دا انبیاء دي. علماء دا حدیث سندن کمزور دی، نو لہذا ته فکس ته خبر مکوه چې 1,40,000 پیغمبران را لېږلي دي، بلکې داسې وایه ځکه که اوس 1,40,000 ته ووایې که نه او څه پکې نه یو ته پکې حساب کې تعداد کمی نو بیا به صحیح، یا څه پکې دي هغه ته بار کې دا هم د نقصان خبره ده. نو تبلیغ والا وایي 1,40,000 کم و بیش، دا کم و بیش چې ووایې نو بیا هم خبره ټیک ده.
خو خبره دار چې دسی وی چې الله څومره انبیا را لګلی دي الله څومره انبیا را لګی دروغ جنم ته بار شو او کوم د تعداد نه معلوم کار څومره دي وزا ټول انبیا پکرال دا اصل کې د عباس روس روان دي ځکه ډېر نه کوم دلته نو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دا چونکې د عقیده مسله ده ورخه چې څومره انبیا راغلي انبیا خو ایمان دا د عقیده ده کنه لہذا د عقیده ساتل پکار دي چې الله څومره انبیا را لګري په ټول باندې زمونږ ایمان دی بس په قران کې څومره انبیا ذکر شوی دي نو زمونږ د استادانو د قول مطابق په قران کې د شپږشتو انبیا ذکر راغلی دی 26 پیغمبران الله ذکر کړی دي په قران مجید کې او ځان سره ولکې د سورۃ الانعام د 18 آیت نواله سورۃ الانعام فسورۃ الانعام کې الله رب العالمین 184 آیت نواله د 186 پورې سورۃ الانعام و مسی پارا د 184 آیت نواله د 186 پورې په دې کې الله د 18 پیغمبرانو ذکر کړی دی 18 پیغمبران په دغه دوه آیتونو کې دي د 84 نواله تر د 86 پورې نو 18 دا شو د دین علاوه چې په دغه انبیاو کې نمونه نشته په قران کې الله ذکر کړی دي آدم علیه السلام دی دویم ادریس علیه السلام دی دریم هود علیه السلام دی او سلورم صالح علیه السلام دی او پنځم شعیب علیه السلام دی شپږم ذوالکفل علیه السلام وم عزیر علیه السلام او اتم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د 18 چې 8 ملګری کې نسو شو 26 پیغمبران د دې ذکر الله په قران کې کړی دی فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين پس راولېګل الله تعالی انبیاء او پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی منون کو تا ومنذرین او يرون کی ير ورکون کی نه منون کو تا وانزل معهم الكتاب او راولېګ معهم د هر پیغمبر سره وانزل معهم او راولېګ الله تعالی معهم داغي سره نو داغي سره معنا او کې نزول الله بیا کتابونه ورکړي زون لنه دي ورکړي وانزل معهم الكتاب اور علی والله تعالی معهم داغي سره الكتاب جنس اسماني کتابونه بالحق بحق سره ليحكم بين الناس د ليحكم کې دا مستتر ضمیر چا تراجه دي علماء یا الله تراجه دي ليحكم چې فیصلو کې الله تعالی بین الناس په مین د خلکو کې فی مختلفو فيه په هغه مسلو کې چې دیو په کې اختلاف کړو یا د مستتر ضمیر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تراجه دی یا هغه هر پیغمبر تراجه دی ليحكم در پاره چې د پیغمبر فیصلو کې بین الناس په مین د خلکو کې فی مختلفو فيه په هغه مسلو کې چې دیو په کې اختلاف کړی یا ليحكم د جنس آسمانی کتاب ته ضمیر راجه دی چې د کتاب دراتک مقصد څه دی هغه د ليحكم بین الناس فی مختلفو فيه نو که الله او رسول ته نسبت وشي دا نسبت به حقيقي بیا او قران ته او کتاب ته نسبت کینو به مجازي نسبت ته ليحكم بین الناس فی مختلفو فيه تو ګور دین اندازه ولګوي چې د هر نبی او د هر کتاب دراتک مقصد څه دی ليحكم بین الناس چې د خلکو په منځ کې فیصله وکړي ګور قران هم د فیصله کتاب دی او چې تا په کور کې یې خېده او فیصله په نه کې نو هغه مقصد دیر کنو مقصد دیر د دین دا خبر معلومی چې انبیاء کومې مسلې بیان کړې دي او دا غینه اختلاف پیدا شوی چې هغه د اصولي مسائل ویل کی نو د څه بنوي چې دا مسله م بیانوا دا مسله م بیانوا ځکه چې د انبیاء دراتک کوم مقصدو د آسماني کتابونو درا لګلو کوم مقصدو هغه دغه مسلې بیانولو نو کني بیان نو تا خپل مقصد پرې خو دا کته چې اختلاف راځي نو را دي شي کنه د انبیاء د بیان په وجه اختلاف نو راغله دا خو چې ترګان دغه جوړی کنه دروازه جوړی نو اول دا دغه کټ کی او دغه تختی دی جوړی کی او دغه نه پس په میخونه ټکو یو مزیدار دروازه ته جوړه کی نو دا ټول براولي ټول نه پس به بیا جوړ راځي غره هغه نه پس به بیا جوړ راځي ها که فرعي مسائل دي نو بیان کا خدا به د نفرت او د فساد ذریعہ نه ګرځي بیا نو د قران او د هر کتاب دراتک مقصد څه دی هغه دا دی چې
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دې سره خو اختلاف ختميږي، اختلاف سره جوړیږي نه. خلکو اختلاف جوړ کړی دی، اسی به سات ځان اختلاف جوړ کړی دی. نو چې قرآن بیان چې خلک په عمل وکړي نو خلک به متفق شي. ليحكم بين الناس دې لپاره چې فیصله وکړي په میان د خلکو کې فيما اختلفوا فيه، په هغه مسایلو کې چې دوی پکې اختلاف کړی دی. وما اختلف فيه، او اختلاف نو کړی په دې حق مسلو کې الا الذين مگر کسانو اوتوه چې دا کتاب تور کړی شوی، چې دا کتابونه تور کړی شوی من بعد ما جاءتهم البينات، پس دا غنه چې راغلیو دیو ته البينات ښکاره دلایل بغيا بینهم، د وجې د کینې او د حسد نه په خپل منځ کې. زمونږ استادان وایي دلته به درې مسلې زده کې، او هغه درې مسلې دا دي چې اختلاف چا کړو او کله کړو او د څه وجې نه کړو. یعنی په هر وخت کې په دې حق مسلو کې اختلاف چا کړی دی او کله کړی دی او د څه وجې نه کړی دی. دا اولنی سوال جواب دا دی چې په هر زمانه کې د حق مسلو مخالفت مولا کړی دی، مولا کړی دی، او دلیل پیدا دی چې مختلف فيه الا الذين اوتوه، اختلاف نو کړی په دې حق مسلو کې الا الذين مگر آکسانو اوتوه چې دا کتابونه غي تور کړی شو، د کتابونو علم متور کړی شو. نو اختلاف چا کړو؟ مولا صاحب کړو. او اختلاف کله کړو؟ من بعد ما جاءتهم البينات، پس دا غینه چراغی دی راغلل دیو ته البينات ښکاره دلایل، یعنی د علم نه پس اختلاف کړي. ګوره خو ته پته ده دا پلانې دا مسله حق کوي، خو دې به مخالفت کوي، سره د علم مخالفت کوي. او سلورم دا درېم دا چې ولې اختلاف کړو؟ نو بغیم بینهم، د وجې د کینې او د حسد نه په خپل منځ کې. الګه کدی د دې د خبرو منظمه اعتبار خرابي، خلق ربانه به اعتبار نه کوي. اوس به خلق وجه دا مسله تاول نه بیانول چې پلانې د مخ کې شو. او بغیم بینهم د وجې د کینې او د حسد او د زد نه په خپل منځ کې د خلکو توجه برانه واوړي، دته به د خلکو توجه پیدا شي دا مسله ومانه، توجه خرابيږي د خلکو، مفاد مې په خطر کې دي، مشری رانځي. نو اختلاف چا کړو؟ مولیانو کړو. همیشه په هر وخت کې د حق مسلې مخې ته څوک ولاړل؟ مولا. او کله ته ولاړل پس د علم نه، ولی بغیم بینهم د وجې د کینې او د حسد نه په خپل منځ کې. نو فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. دا حسد ډیر زیات عام دی، خو د مولیانو په طبقه کې موږ ډیر زیات دی. الله دې رحم وکړي په موږ ټولو باندې. فهد الله الذين، پس هدایت کړو الله تعالی کسانو ته امنو چې ایمان وروړو لما هغه حق ته اختلافو فيه چې دیو په اختلاف کړو من الحق د حقنا باذنه په خپل توفیق سره. نو د څه راشي نو الله کوم خلکو توفیق ورکړي چې حق ته ورسیږي. او دې لپاره ما تاسو ته ویلو چې دعا وکوي. نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې چې اللهم رب جبرائیل ومیکائیل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دې دعا پیدا بدای چې په خلکو کې کوم اختلاف دی نو الله به تا ته حق په زړه کې اچوي، په حق پسې رواني. دا دعا بم کې اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهد الله الذين آمنوا، هدایت کړو الله تعالی کسانو ته چې ایمان وروړل لما هغه حق ته اختلافو فيه چې اختلاف کړو دی باغی کې من الحق د حقنا باذنه په خپل توفیق سره. والله يهدي من يشاء، الله تعالی هدایت کوي چاته چې غواړي الى صراط مستقيم، بطرف دلار نیغه باندې او طرف دلار نیغه تا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ام حسبتم آیتاسو گمان کوي ان تدخلوا الجنة دا چې داخل بشي تاسو جنت تا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
او لا نبی راغلی پتا سی باندې مثل الذین مثال دا کسانو خلو من قبلکم جستا سره مخ کې تیر شوی دی مستهم البأساء رسیدلیو دیتا البأساء مالی تکلیفنا والضراء بدنی تکلیفنا وزلزلوا او خوزول شوی جړقول شوی حتی یقول الرسول تر دې چې وبول پیغمبر داغه پیغمبر به وي والذین آکسانو آمنو چې ایمان به راوړو معه دغه په ملګرتیا کې متا نصر الله کله به مدد د الله تعالی الا ان نصر الله قریب خبردار بشکا مدد الله تعالی نږدې ده ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اکثر علماء رائے ده چې دا آیت اصل کې د خندق په موقع باندې نازل شوی او په غزوه الخندق کې لکه رستو برانشي په سورة الاحزاب یوشتم سپاره ولسم آیت کې سورة الاحزاب یوشتم سپاره ولسم آیت کې براشي چې اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم کله چې دا مشرکان د بر طرف نمرال او د لاندې طرف نمرال لخته طرف نه و اذ زاغت الابصار او کله چې کږي شوی سترګې وبلغت القلوب الحناجر او رسیدلیو د ازړونو د مرکندونو ته مرید د ازړونو را ختلیو وتظنون بالله الظنون او ګمانونه کول تاسو په الله تعالی باندې قسمه قسم ګمانونه نو الله مدد وکړو دغه حالت الله ذکر کوي چې ګورګه په تاسو باندې په خندق کې دا سخت رااله او ير د باندې تیر شو کنه چې ټول نیټو اتحاد دنه تاو شوی دی غزوه الاحزاب ټول راټول شو نو ير د باندې تیر شو خدا یری دا چې تیری کړي نه نو ګور جنت نشي ګټلې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم په داسې موقع باندې چې د یری موقع د خوف